الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دې پر خبره رسیدلې و چې ابو بکر رضی الله عنه په اتفاق د ټولو مسلمانانو سره اولنی خلیفہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. کوم انسان چې بده باندې رد کوي او دا د خلیفہ نه مني، د خلکو د رد به زیاده او دا د رسول الله سره او د صدیق سره او د الله سره په دښمنی کې واقع خلک دي. الله رب العزت د کار لدی انتخابولو څخه بده کې د کمالات او د صفاتونه او ډیر مزیدار صفاتونه تقریبا 380 ټول خوونه رسول الله فرمایي ابو بکر کې الله را جمع کړي او د جنت اته ټول دروازې بدل اوازونه کوي. به مو دا خبره ذکر کړه چې ابو بکر کې غیرت ډیر انتهایی زیات او د زنانه سره خلک ناسو په خپلوانو کې اسماء بنت عمیس سخت بده په ولګیدا. رسول الله لاړو شکایت وکي، نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ستاسو زنانه پاکه ده، بد اخلاق نه ده، او به منبر له خدو مسله بیان کړ چې د پردې زنانه سره بسړې نه پاتېږي مګر په هغه وخت کې چې محرم او غیره دا سره موجودي. دین ورسره به دا خبره مونږ ذکر کړه چې رب العالمین سره ډیره زیاته مینه و، حتی کله به ویلي من ذاق خالصه محبه الله عز وجل شغله عن طلب الدنيا واوحشه عن جميع البشر. چې کوم زړه کې د رب العالمین یقیني مینه وردان نه شو، دا بری دنیا د طلب نه بے پروا کیږي او د ټولو خلکو نه بدای واځي ګرځي. یو عجیب صفت پکې دا چې حلال خوري دغه به ډیر واقع ذکر خاص کر د غلام واقع، د خلافت واقع او زنانه چې ونه کله مطالبه خوغو وکړه او لګ لګ تنخواه را جمع کوله به ویلي صدیق چې زمون کار باغې باندې کیږي دیم بیت المال لور کړه چې وفات کیږي غټو سمن بیت المال لوړل او د عمر سے بجړه. د خو په تعبیر باندې ډیر عجیب انسانو پیدو. نبی صلی الله علیه وسلم د تعبیرونه ورکړه او دواړه صحیح و. درې دیر زره ملګرو د سره بیعتو کې بده خبره باندې چې ته امیر المؤمنین او ته خلیفہ الرسول اولنی خلیفہ. ډیر خلک مرتد شول او د ارتداد وجه موږ ذکر کړی چې د دې کې د عصبیت مسله او په اسلام باندې پویدل نه او غیر څنور نقصانونه. چا د نبوت دعوی وکړي لکه مسلمه الکذاب، اسود العنزي، طليحه الاسدي، سجاح التميميه. په ټول دنیا کې مسلمانانو باندې واجب سخت پریشانی را ل درې مرکزونه صرفات شول چې او طائف کې بني ثقيف، مکه مکرمه او مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم. ابو بکر سے خپل ملګری تیار کړل، علي سیب دی، زبیر سیب دی، عبدالرحمن بن عوف دی، عبد الله بن مسعود دی. مسجد نبوي کې پیرو دروله زنانه د شه د امن زله بوتلی او د اسامه بارک د شی ویلې چې دا وسو لخر مجاهدین به اخلي او د بلقا علاقه بزن رسي. د دین ورسره سره ملګرو دا مشوره وکړه چې حالات ډیر سنگین دي، بکار دا چې دا تشکیل د مجاهدینو منګونو کو، لیکن ابو بکر ویل دا کار قطع نشي کېدی. کزما بدن او د رسول الله د بیبيانو د بدنونو زناور خوري او موږ به د کار لته یریګو. رسول الله د امر کړی موږ درسه کیږو. عمر سے به ورته ویلي سید یو بل ځوان یو بل امیر وټاکا، دا خو لسکلن ځوان دی، کشر بچی دی. څو غوسه شو عمر الله رضی الله عنه چې ته دا خبره مال څنګه کوي. د جرف علاقې تشکیلات او د غیژ نورس سبه هغه په سورلې باندې شروع او دا وسره پیدل روانو د رسول الله تابعداري وکړه او د خلکو له دا خبره خودله چې زده اسامه ما تحتیم ماموریم نو تاسو د امارت په منی په طریقې اولا سره. عجیب وصیتونه ورته وکړه، دروغ بنوي، دوکه بنه کوي، خیانت نه بزان ساتي، مسله بنه کوي، سپینګری منو وجني، دعوت په نرمي باندې کوي، ونه بنه کټ کوي، حیوانات د چا بنو وجني. کوم انسانان چې خپل عبادت خانو کې نشته او زموږ سره اراده د مقابله نه لري هغه سره به جګړه نه کوي. دا منځ کې چې سرونه خړېلي او اطرابي پر خودلې د سره جګړه وکړ دا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت اهتمام. اسامه لاړو، الله رب العزت جوړ را وسلوه فتح ورکړه چې کله راغی نو ورته ویلې چې تاسو دمو کې د سورلیلم دمو ورکې زلالم د مرتدینو غزاله نو به شکل تاسو دمو حاصله کړ ازما خو الله راځي. دغه پرې دا مسله و. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مرز وفات کې شو، یا دغه وفات د نږدې وختونه سره نږدې شول، چې ډېر خلکو ځان سره د شي ځین سازي وکړه چې موږ به د نبوت دعوه وکړو.
رسول الله رضی الله عنه کرام او شرافت ملاو شو موږ هم دا دعوی وکړو موږ به امتین یو موږ به داسې حکومتونه او خلافتونه به یو مزي وي لیکن دا ګومان د خلکو غلط دی وجداد چې د محمد رسول الله تر شابوري رب العالمین ولاړو ستر شابوري څوک ولاړ دی ابلیس علیه اللعنت او هغه سړی شرمئی ځکه به شیخ دا شیرونه ویلي فلعنة ربنا اعداد رمل على من جاء بالقول الفزول فلعنة ربنا اعداد رمل على اتباع شیطان الخذول وې د شګو په اندازه باندې لعنت دی په هغه چا باندې چې هغه د ابلیس علیه لعنت تابعداري کوي لکه اسود عنسی مسیلمه الکذاب طلحه الاسدی او سجح التمیمی یو زنانه وا مسیلمه الکذاب چې خپل نوم مسلمه ابن حبیب الکذاب دا رسول الله ورته دانو کې خود سخت دروغجن دا د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات هم شوی متکبر راتلونه ورسه به د الله نبی سره مخامخ شنو وی ویلي زب بتا باندې ایمان لرم په دې شرط باندې چې تبانی مې حکومت ما لړا کوي او قدم نه راکې نو به د شی او چې زماره وفات نو ورسه به خلیفای حدیث کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کجوري لختوا وې زماره په ذات الله باندې قسم چې دقه ته وغاړي و دم څه تعالی نه درکوم نوري څه تلاړو وستا سره بالکل خبره مناسب دي نو دومره وخت ما سره شتا ثابت ابن قیس در محمد رسول الله خطیبو ډیر عجیب انسانو دی ورته پرې خو دی مسلمه الکذاب به سوال کو هغه به جواب کو د به سوال کو هغه به جواب کو د به سوال کو هغه به جواب کو په دې کې د خبره وګد شو خو اخر دا ملامت شو مسلمه او ایست روان شو حدیث کې رسول الله فرمای وی خوب مې ولیدو چې دوه د سرو زرو بنگړي خوب کې مال واچولې شو یو په یو لاس کې بل په بل کې وی چې کله مې د خپل رسول الله نظر ورغیم د شیخ په غوندې مشم ذکر اخر زنانو لباس مال څنګه واچولې شو خو چې بومي کړه ارڅ ختم شو والو تل دې کې اشاره ده دیلا چې دوه دروغجن په پیدا کېږي د محمد رسول الله په وخت کې هغه د نبوت دعوی کوي چې یو اسود العنسی دی او بل مسلمه الکذاب سره زروالي ذکر کړه اشاره دې خبره لري سره زر لشدا ګور دنیا پر سید پرن کتیری د دوی بل مقصد نو د الله رضا زګه د الله رضا خو هغه رسول الله متابعداري کړه بلکې دوی د شی ویلې چې محمد دومره مشری لري علیه الصلاۃ والسلام په کار دا چې دا مشری مونږ موالو او د بنگړیو کې اشاره د خواهش پرسته لزګه زنانه سړی خواهش پوره کوي او د دې دواړو لاسونو تاویدل دي کې اشاره ده دیلا چې دوی به مسلمانانو لک پریشانی او خفګانونه ور کوي او په دې زر الوتلو په کېدلو باندې اشاره ده دیلا چې دوی مقاومت به دومره نه بلکې دا ډېر زر ختميږي د باطل د عادت ډېر په جوش باندې راشي لیکن لک وخت رستا زګ غوندره دا ختم شي او صفا رڼي او به پاتې شي دې ورته ویلي اسود عنسی درجه خطرناک شړیو جډې چالاک مو د بدن نم ډېر مضبوط شړیو فصیح بلیغ مو او ابلیس علیه لعنت ځان لتابع کړو شیطان اثر ملبتر وغیرہ دي کتابونو کې به لیکلي چې د ابلیس داخله ځان لولې تابع کوي دغه وجدا چې سلوي فرض دي په جنابت کې ګرځي به سلوي قدم را قرآن په لته باندې وي چې خې کفر لور سي دغه نه ورسه به ورته ابلیس تابع ابلیس بدل مشورې ورکول د ابلیس مشورې خسري دیو بل سره دا مسله وا او مخ یو درس دا ویل شوی چې سړی د ابلیس علیه لعنت نه بچکیږي په اذان باندې د قران په درس باندې سوره بقره باندې آیت کرسی باندې د سوره بقره په ورسنی آیتونو باندې اعوذ بالله باندې او د سګرجدلو باندې خاص کر د ورسنی درې سورتونه ویل لا اله الا الله ویل د سوره حدید ابتدایي آیتونه ویل امنت بالله ویل لا حول ولا قوه الا بالله ویل په الله باندې ایمان د الله معرفت د الله په کارونو باندې رضا د الله د نعمتو شکریا د الله رب العزت امر لبیک ویل عمل د الله د لپاره کول رښتیا وینا کول امر بالمعروف او نهی عن المنکر کول د ګنا نه ځان ساتل او د قشم قران کریم کې تدبر خود ابلیس ځان تابع کړو خپل تحریک چلولو تر دې پورې چې وسو کسان جنگيري پیدا کړه جاهلان خلکو باطل فرس د بداوه کې خدا غوي چې بالکل لکه باز خلکو کې بالکل د تحقیق ماده نه چې یو خبره وسړیو کې پلاني سړي دا خبره کړي ولې هغه شرط دروغ وای الکه دروغ وای کني وای دا خبره لکه په قران او سنت باندې وته چې د سره برابر ده او کنه ده اسه د شابه کې دل خو په کار نه دي نبی صلی الله علیه وسلم په یمن باندې ولس والے مقرر کړي وو حمدان باندې حضرموت باندې نجران باندې صنع الیمن باندې او به په دې ټولو کې د ارتباط مسؤل چې دیګله معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه د شکل خپل تحریک شروع کی په نجران کې د عمرو ابن حزم حکومت او د غسر جګړه شروع کړه
نتیجه دا شو چې عمرو ابن حزم له بدغه وخت کې شکست ورسېدو دا علاقه دې اسود عنسی ونی ولا کله کله استدراجي رسول الله فرمایي چې سړی ګناګار الله په پر اخیره ولیدا دغه پر استدراج منع کوي په دې ګناه کې وردننه کې یو د بیراګيري مقاومت شروع کې حمدان علاقه مونی ولا د مسلمانانو ظاهري شکست ملاو شو او دله بګی د تاریخي له خلکو نورم په دې ځل کې د عظمت پر ودو شدا خورشته پیغمبر دې څخه دومره فتوحات وکړه صنعاء الیمن علاقه له شکل راغی نو په دې ځکه د بازان زوی چې د محمد رسول الله ولی او دغه بجون کې پیدا وفات شوی شهر ابن بازان د امیرو سخت مقاومت او جګړه د سره شروع کړه نتیجه دار چې شهر صاحب هغه بکی شهید شو دلته مسلمانان ډیر وځه پیدل د دې وکزو ازاد البازیه نو دا اسود عنسی ایسه ځان له نکاح باندې کړه هغه په الله رسول باندې ډیره مؤمنه زنانه و لیکن کافرن خلک له دې شکارونه کوي چې د مسلمانانو د خفه کولو لپاره د هغه د زورولو لپاره بعضی کارونه وکړي لکه دا د دین د مسله معلومه شو شکل د مسلمانانو زنانه هغه د کافرانو دسګیره شو او هغه وسره بد اخلاقی کوله یا بل مسله یا بل د رب العالمین له صبر کوي چې الله خلاص کوي یا مجاهدین له دومره غلبه ورکړي چې د عیسی زندانونه ورمات کې د اعتبار کې یو عالم مخکې وکړه فتوا لیکلی و چې کله به تور مثال مسلمانانو زنانه هغه کافرانو پنځه لور لنو دا به درې بسین لزان غرزي کنه ال د کافرانو لزان ور کوي نو هغه د لیکل کړي دي چې نه دا بسین لزان غرزي نه د دین دا معلومیږي چې دا به صبر کوي صبر اگر کدا مؤمنه ده پاغه تر باندې اسود عنسی چې دا کافر دی د نبوت داوی کړي ده لیکن دا زنانه هغه زور باندې په نکاح سره واقع زور باندې په نکاح سره واقع سره په الله رسول باندې دي زنانه ایمان نو هغه صبر نعمان په نامه باندې صحابي راوستو قاتل مدير د الله د الله رسول حق له حزب الكوساتونه دي اسود عنسي واتشهد ان محمدا عبده ورسوله تدا عقیده لري چې محمد الله بنده او رسول دی هغه ویل او به ورته دا عقیده لري و او وته دا عقیده لري چې محمد الله رسول دی او عليه السلام شاړې په سر واخسته اولې ته یو لاس غوڅ کی به ته بل لاس غوڅ کی به ته یو غوڅ کی به ته بل غوڅ کی به ته پوزه غوڅ کړه به ته وقفه غوڅ کړه به ته بل وقفه غوڅ کړه ایسته بده کې دا شي لري کې په دومره سالم ابو مسلم خولانی ونی ولو د تبعو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن مشکل د وجه نه دا پاتې شو صحابي بچی او صحابي لیدلی دي د گرفتار کې ویني چې کله راوسه اسود عنسی وته دا کوي کله کوم مسلمان چې محمد الله رسول الله هغه ویل نعم دا کوي کوم وزما بارک سو عزت الله رسول مو کنه دا خبره سنا اورم به ورته دا کوي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول الله و او وزما بارک سو عقیده لري چې الله رسول مو کنه وینا اورم دا خبره ډیر ظالم انسان او اکثر صحابه کرام سره تقینه کار واخستو دریم کړی دی ورته ویل وته دا منی چې محمد الله رسول الله علیه الصلاه والسلام و او هغه الله رسول الله وزما بارک سو عقیده لري چې الله رسول مو کنه وستا خبره سنا اورم وینه وری وینا ملګری اور بلکې ډیر انتیزت لګی راجم کړه اور بلکې ابو مسلم الخولانی استدور بده منځ کې اور غرسو دومره ظالم انسان مسلمانانو باندې دومره تکالیف راغلي زموږ اوسو چې دا ډوړې لګړان دي ورسته شي لکه زره معمولی غو مشکل ده څه خپو چې لکه بده اسلام کې موږ څومره قربانیاں ورکړي حدیث کې راځي رسول الله دې ځان راغی ملګری وسره و وی ویل یا رسول الله تر څو پر دشمن په مقابل کې دا اسلحه موږ راوچې تکړي ډډه والے وی ویلې بوخانی انبیا خلکو حلال کړل لکه یحیی اره کړل لکه زکریا او د اوس په وګمن څونه ونه کې وته راشلې تاسو باندې څه تکلیف راغلی ان غرض ابو مسلم الخولانی راواخصو د اور په منځ کې ور غورسو ور چې کړه آرام شو ارڅو لري وسو زیدل ابو مسلم خولانی رب العالمین د اور د من راويستو یو وختیم نو وسوي جوړو شکل بار وروتونو د خلکو مشاورونو دی اسود عنسی له مشوره ورکړه وېدا سړی خو په اور باندې ونسوځي د دلته پاتې شنو ټول خلک به وځي عقیده لري چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق نبی دی قسم په الله کتابه څوک مني در د علاقې نه وشړه ووالو باندې ایسې د خپل علاقې د یمن نه وشړلو او د مدینه منورې په طرف باندې روان شو د محمد رسول الله علاقې مسجد نبوي له شکل را داخل شو نو سنې له ودرې د سترې په نیت باندې او په منځ باندې شروع وکړه مومن انسان چې دا موقع پیدا کړي د منځ وخت به د منځ باندې شروع کی سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب دی وخت کې راغی هغه شکل راغی د سړی چې وکاته چې دا خو مسافر دی سلام چې وګرځو الله تعالی به کې وښنه د کوم ځای نه رالې دی یمن نه
ولکه په دې یمن کې اسود عنسی او بدمعش پیدا شوی دی د نبوت دعوی کړی دا او تاسو د یمن والا یو سړی ور کې غرزول رب العالمین د ور نه جګ جوړ راوي سو هغه سړی ته معلوم دی د ورته ویل او وی څوک دی وی عبد الله ابن ثوب عبد الله ابن ثوب دی د خپل ځان تشکیم نه کول د شي نه کول چې دا زېما دا زړه د من کې ډیر موجود دی زبد شکار وکم او زده شي سړی ما بغیر د منه دا کار نه کیږي مفسرین دا خبره ذکر کړي دا انا کلمه څنګه الله ډیره بده مني وی ویل هغه عبد الله ابن ثوب عمر سے ملحم انسان دا خبره ځل کې الله رب العزت الهام ورغرزو د شکر ته پورته ورته وکاته وی ویل په الله باندې تعالی قسم در کوم چې سړی خو ته نه عمر سے بوج کې دې شم دی هغه ویلي اللهم انا بزمره په الله باندې قسم یې غم دا زېما دلاش نه راونو د ابوبکر شیخ خاله راوسو ورته ویل یا خلیفۃ الرسول ودا اقصړې د په یمن کې اسود عنسی چې د اور په دې منځ کې غرزول رب العالمین راوي سوز موږ د امت سره الله دومره احترامات او دومره قدر وکي لکه ابراهيم عليه السلام چې د اور نه جوړ راوي سو د قشن دیم راوي سو الحمدلله تو صفاتونه د کمال الله لري دي چې محمد رسول الله په امت کې داخله پیدا کړ دا د الله قانون دی ور د الله مخلوق دی او د قشن دغه ابو مسلم خولانی رب العالمین یو بنده او خو لیکن ورته ویل چې تب نسو زیدا سړی جګ جوړه راوي سو قران کې الله فرمایي فلن تجد لسنت الله تبديلا تب د الله د سنت له چیرته بدلیدل پیدا نه کی څه مطلب الله ما غلا دی تغییر او انقلابات هم دامن کې راځي چې چیرته موږ باندې د شي یقین وساتو لکه صحابه او تابعین الله به مقام عمل از موږ سره کوي نو شکل ورته کینو ودا سړی دی رب العالمین د کرامت صادر کې خپل قدرت کرامت د اولیاء او حق دی سوچ ته انکار کې دا قرآن نه منکر دی خو کرامت د اولیاء دا مقصد نه دی چې وسړی ولی دی موږ باغله ورسو دا ورته و چې موږ له بچی راکا او موږ له عزت راکا او موږ له دار راکا او موږ له دار راکا نه شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي ودا اسما کرامت نه چې وسړی د رب العالمین حقوق مال راکی بلکې د الله حق د الله سره مناسب دی او د مخلوق حق هغه مخلوق سره مناسب ولی الله به چاله ویل شي الذين امنوا وكانوا يتقون هغه خلک چې په الله ایمان لري او سلیریش کې د قران او سنت پابند هغه انسان لوي چې رسول الله فرمایي چې سړی د وګوري صلی الله راځي د الله لپاره ورانه یو د الله لپاره جوړي د الله په دې ذکر باندې د خپل شباب آباد ساتي کوشش کوي چې رب العالمین لزنه ځان څنګه ورنږدې کم د فتنو د جن وړاندې کیږي او د خیر کارون وړاندې کیږي د الله په دین باندې غوسه کیږي لکه زمره او پړنګ عمل پټ کوي نو کرامت به دا مقصد نه چې سړی د الله ولی دی او موږ دغه دا خبره کوو چې موږ د تبخه کا زموږ د جړې کا زما بچی نشته مال بچی را بلکې د دې ټولو انقلابات او د دې شینو ورکول ولازم صرف او صرف هغه څوک دی یوازې رب العالمین دی اېدا به کرامت صادر شو موږ د الله قدرت په کدا او چې رب العالمین د اسود عنسی او دغه د قومندانانو مابین کې اختلافات پیدا کړ کله کله رب العالمین د شکارونه کوي اتحاد د کافر جوړ شي د مسلمانانو په خلاف باندې په خپل منځ کې ورته الله درس پیدا کړي څلور لوی قومندانان لرل قیس ابن مکشن المرادی فیروز الدیلمی او معاویه ابن قیس دا دوی دا څلور قومندانان و فیروز الدیلمی دا عزت البازیه د ترزویمو دا کومه دوی مخه چې دا کړي و شیطان ویلې دی اسود عنسی چې دا دواړه کسان ته وښني او دا وښنه وې دا څلور واړه اغه له پسله کې دا خبره پرې وته چې لکه دا سړی موږ وښنه تر څو پورې چې په موږ باندې خپل مل لاړې ور مخینه موږ ور باندې گزار نکو اختلافات او جنجال جوړ شو په دې وخت کې محمد رسول الله حیات ته ژوند دی هغه خط ولې ګو د علاقه مسلمانانو لچې ای خلکو تاسو په علاقه کې اسود عنسی پیدا شوی دی د نبوت دعوی کړی د کله قدرتګي په خپل دین او اسلام باندې د مسلمانانو په تایید کې ودرېږي د کافرو سره سخت مقابله وکړي دا خط شکل معاذ ابن جبل له ورسېدو معاذ ابن جبل د خلکو دا خط ولستلو او د اثر وکي ته دا ګمان کړي لکه محمد رسول الله چې په خپل د علاقه راغلي ځکه د رسول الله خط د رسول الله خطو دې څلور کسان سره معاذ ملاو شو فیروز الدیلمی سره معاویه ابن قیس ابن مکشن المرادی دا دوی رسول الله د خطر لګل د شهیدی سره مقاومت وکي تاسو ودا څلور وړ قومندانان د خوشاله شوې ویلې ودا موقع هم د الله نه غوښتل کنه ته به دا ګمان کو چې د انسانانو داخله ورته د اسمان نه را پرې واته اې د سره جنگ پکار دی پیروز دلمی ویلې وزمره ترلو د پنیکا سره دا اې د پنیکا کې رسول هغه سره رابطه برابرو آزاد البازیه هغه له شکل وراله ورته ویلې چې دا سړی ډېر قاتل دی د الله او د الله د رسول حق نه پیژنې دی علاقې نه شړو اخه ډېر مسلمانانه کزواغه وي د شړلو غم مکه وي د وجلو بندوبست راونه سي دومره وکړه کزوا
دا موږ چرته وشو نو نقصان پیدا کوي وجلې پکار دي او خزله د خپل سړي او د خپل خاون ژوند به کړ تشریح او معلومي لکه د محمد رسول الله بیبيني خدیجه رضی الله عنها ماریا رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها حفصه رضی الله عنها ام سلمہ رضی الله عنها ام حبیبه رضی الله عنها سودا رضی الله عنها صفیه رضی الله عنها زینب رضی الله عنها میمونه رضی الله عنها جویریه رضی الله عنها د رسول الله قدر دوی معلومو زکه وسره زیته مینه و اری خجر د خپل خاون حالات معلومي ودا خو شرابي دي نه د الله حق په جنت رسول وجل په کار دي وسنګ یو وجو طریقې دار وشه دا په کومه کوټه کې سملی دي درې طرف لا ګارد پروت دي فوج دا کومه کوټه کې چې دا سملی دغه طرف د شهزاد دي تاسو دغه خونه دیوال را سورې کوي زبې دي خونه سورې مورې شروع کوم په دې منځ کې دغه خونه راشي ایسه د وجن د شپې په نا وخت د شراب شي وچ ډیره خره کله چې فیروز الدیلمی او قیس ابن مکشن المرادی دا پروګرام جوړو د دې سره دا خبره شریکوله چې د ټک اسود عنسی پر دروازه رانه نه وته شرانه نه وته وی ویل دلته تاسو شي کوي تاسو څنګه راغلي تاسو زما سره په مخالفت کې واقعي نو آزاد البازی ورته ویل فیروز الدلمی خو مې رزایرورم د ترس وې مې خلاصي بس ما خاله کنه نو څه خبره وشو چې دلته راغی ساسره چې ټکر ورانه راغلی غبینه خبر د زما سره خپل ولی پالي کوي نه پالي لږ زره قلار شو شیطان ورته ویلې وی قسم په الله چې ګوره د دې وجني دا دواړه سره قتل لپاره راغلي بندوبس یو کوي وجه تیارګیر شوی دی یو د ماغتور راوي سوي تاسو خو ما وښنی نو فیروز الدیلمی ورته ویلې ظالم نه ته خو زمون مشر یو ته ډیر یو کله یو ته ناشنا سړی مونږ چیرته تا وښو پتا باندې زمون گزار د شي وخت دی چیرته پیدا نشي چې دا شي پتونه ورته وکړو هغه سبري باندې قلار شو نور دی بار وواته د بار شروع ته غیم کار کو د زنانه د پوزکیل ایران شوري ور شروع کړو چې د شپې نا وخت شنو اغه را دننه شو او د شراب سکري و شیطان زر زر راغو د اسود عنسی روچت کې وی فیروز الدلمی او قیس ابن مکشن المرادی سره قتل لپاره راغلی هغه چراغ د نشه په حالت کې نو په دې وخت کې د دوړو گزار په وکه چې بده مریو په سر باندې اول سړی چپک چې وی وجلو سره ته غوڅ کې نو په دې وخت کې اوس د وته بندوبست هغه په دهشت کې را لګر چا پر دغه قواوی او فوجین دي د خځې ورته وي د شي نشي کېږي تاسو بوس دمه شي چې کله سبا مولا اذان کوي یو ملګری په دې اوچت ځبنه ودرېږي هغه به اذان وکي او به وي اشهد ان محمدن عبده ورسوله دا غد رسالت اوازونه وکي اشهد ان محمد رسول الله دشي وای او دشي وای چې دغه دشي کوي من کوم چې د اسود عنسی دا ګره دروغجن دی او دا منافق دی دا خبره صحیح ده چې کله د رسول الله د رسالت اوازونه موازین شروع کړ مسلمانانو را منډه کړه کافرانو را منډه کړه چې دا څنګه بدیږي چې زمونږ دا سړی رد کوي وی دا دروغجن دی او محمد وست تشریکی دا سر مجاهدین را واخصو د کافرانو په دې منځ کې ورو غرزو چې هغه کله د دې اسود عنسی دا سر ولیدو یو دم پاغوي کې روب راغی مرعوب شول او په منډه باندې شروع کړه ورسره به مجاهدین دي او مخکې دوی دي نتیجه دا شو چې ډېر تی اوشل او ډېر انتهاجات خلکو تختیدل دا څومره علاقه چې دني ولې واقع ته بیرته واخص دي نو د قیس ابن مکشن المرادی او د فیروز الدیلمی حکومت په دې ځبان راغی معاذ بن جبل راوس هغه منځونه کول رسول الله د مرز وفات په وخت کې څملګری ورته رااله ورته ویل چې پلانې مردار شو ویل الحمدلله چې اسود عنسی الله مردار کی ملګرو پښتنه وکړه یا رسول الله چا وجلو وفاز فیروز انه رجل مبارک وی فیروز وجر دا مبارک سره د بیت مبارک اته خاندانو دا کورنۍ ډیره مبارکه ده او ډیره دعاګانې ورته وغوښتلې به چې کله رسول الله وفات شو تفصيلاتونه بعد دغه به ابو بکر صاحب خبر شو ځکه خالد ابن ولید لوی ویلي چې په کوم ځکه اسود عنسی مردار شوی دی ال تبور شي د مسلمانانو او سلب زیب وکي دا په دې طریقه مردار شو لاړو د ابو بکر رضی الله خلافت سره بعض خلکو بالکل ارتداد قبول کوي ویل چې موږ مرتد او بعض خلک هغه شي حالت رااله وې موږ زکات نه ورکو ابو بکر لا چا ویل موږ سره زکات نه ورکو په دې کې جنجال جوړ شو ابو بکر شي ویل والله قسم په الله زبد هغه چا سره جګړه کوم چې هغه د منځو د زکات ما بین کې فرق کوي قران کریم کې رب العالمین دواړه شریک ذکر کړی دي مونږ دې کوي زکات نه ورکوي عبد الله ابن مسعود فرمایي چې کم سره د منځه اهتمام کوي زکات نه ورکوي د مونږ الله په دربار کې نه قبلي او هکذا بالعکس په انسان کې دوه روحاني مرزونه دي د مال او د حکومت الله دوه علاجونه ضروري کړه چې سجده ده او د زکات دي دا خبره وکړه چې ګوره دا بنشي دا کړي فرق به کې نشي کېږي عمر سے برتراغه ویل یا خلیفۃ الرسول اے د رسول خلیفہ وما د محمد رسول الله اوریدلی دی ولته خبر نه هغه به دا خبره کوله چې جګړه کوم د خلکو سره حتی تر دې چې دی شي لا اله الا الله محمد الله رسول الله
چې کله دا خبره وکړه زمانه ویني مالونه عزتونه ارڅ په امن کې شو دا خبره چې کله ابوبکر صاحب له وکړه ابوبکر صاحب څخه غوسه شو عمر الله ویل اے دا خطاب بچیا چې کله غیر مسلم کافر و څومره سخت دری سړی خو چې کله په اسلام کې رااله څنګه نرم شولې زه دې ژوندوم دین د اسلام دی پوری او زه دې ژوندوم او د اسلام دی مات کیږي زما دې په الله باندې قسمي چې یو حکم دی خلکو انکار وکړي حتی تر دې پورې هغه پړي چې د زکات د مال په دی غاړه کې دوی د مال تسلیم نه کې زه به د سره جهاد اعلان ومه او به ویل شي عمره دی حدیث کې خود شي راغلي دي چې الا بحق الاسلام بحق الاسلام دا معنی چې لا اله الا الله ویل محمد رسول الله ویل دا ویلا مال ارث په امن کړي او کدا چرته شادي شوده زینې کړي ونه به ګور امن کړي به سروال کیږي ان رجم کیږي به کغله وکړه لاس به کټ کیږي ک قتل وکي به قصاصي کی وی په دې حدیث کې په خپل به خلکو را دراغلي دي اېدینه دا خبره معلومه شوله چې اسلامي حکومت په هغه وخت کې اسلامي حکومت دی چې ټول قوانين د غیر اسلام دویم پکې دا خبره معلومه شو چې انسان کې باید انابت دا من يدور مال حق حيث دارا کوم ځکه چې حق مسلې دی غي سړي خواله به ورسي د څه بنو چې د ما مولا ویره د ما شیخ ویره د ما شیخ نه دی ویلي د سړي دکاندار د زمیدار د خو حدیثو سره بس منی بده دریم ته دا خبره معلومه شو چې انسان په ظاهر باندې مکلف دی او سړي به جمعه تر اولی منزل به ودرې نور کاغذ شي چې په ما باندې څوک وای را خو د وسم جمعه ته نور الله پیږي بیاغه دغه کې څنګه نور وسېګما او څلورم ته دا خبره معلومه شو چې کله یو سړی حج کوي عمره کوي اسکار کوي لکه تاتاریانو دا کارونه کول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د په مقابل کې وسوال جهاد شروع کې وجه دا چې قانون د اسلام نو او قانون چې کله د اسلام نه په دغه بعضي اعمال باندې سړی مسلمانو نشي ګرځیدلی د ابوبکر شه په وخت کې قبایل العرب سره جګړه شروع شو د عربو د قبیلو سره د عمر شه په وخت کې بیرقشان بغداد او ډیر فتوحات به د عمر شه په وخت کې رااله ان شاء الله کچرته جون باقي د عمر صلی الله تاریخ شه بیانونه به تاسو د عمر حالت معلوم شي چې د څومره اوچت انسان دی څومره فتوحات کړي څخه خلک د ابوبکر رضی الله خو رااله سلام واچو ویل یا خلیفۃ الرسول من زکات نه منو زکات نشو درکوي باسه به دا ویل کوم زکات ورکو خو تعالی نه درکو قانون درش اسلامي خلافت د کم مال حفاظت کې زکات به اسلامي خلافت اخلي حق زاد شاتو بارکه خبره ده کله شاتو د مچو حفاظت اغوي کو نه پکار ده چې مال امغوي والی زکات ابوبکر شه ورته خبره وکړه زکات نه ورکوي وینا دوه خبره واوري یا واستوال جنگ له تیار شي چې زما سره د مجاهدینو دستي او تاسو مقابله کې وجنګېږم او کني قسم په الله د شرم باندې مونږ ما چې په تاریخ کې تاسو سره وخت نه وای دي خلکو ویلي وی واستوال جګړه باندې کوم پویګو ځکه موږ هم عربي دا جګړې دیو بل سره کړي خود د شرم راړی موږ شرمای دا شرم سره ویلې شي ابوبکر صاحب ورته زمونږ مړي چې دي هغه شهیدانی تاسو مرداران زمونږ په مړي باندې درندیت اخلم تاسو د مړي نه زمونږ زنانم چونی ولې بیرته بیره کوي خو تاسو چونی ولې دا وینځي زمونږ او رقبم چونی ولې دا بدرنه اخلو خو تاسو زمونږ او رقبم چونی ولې دا ګور زمونږ د پر غنیمت دي دا خبره شکل د خلکو اورید یقیني دا خو شرم کار دی او چې جګ شو لاړ ابوبکر شه ملګرو لویری وی قسم په الله چې دي انسانانو د شګونو مال خوندرانه کې تیار شیخ خپل ملګری اسلامي اردو ټوله ودروي عبد الرحمن ابن عوف زبير ابن عوام عبد الله ابن مسعود طلحه ابن عبد الله دا ټول وسلوال برابر کړه مسجد نبوي کې پیرا ودروله زنانه د شجدا سره بوتله وی ویل چې کله مغاق وکي هر سړی خپل اس تورا دال دا برار سوي او نور خاتون ولېګل چې کوم د لری قومونه واغله خاتون ورولېګل چې دا کار وکي کنه قسم په الله چې جهاد سره کوم وجنم او کوم چې نږدې خلکو لکه بني جوهینا وغیرہ ټول ایویل تاسو د خپل ځوانان مدینه منورې لراولې دا شاو خاطر کې چې کوم د کار نه وشي کې دا کار لرا دنه شي چې کله داخله را دنه شوندل دی یو قوي ګروپ جوړ کې او خط کار نه ګرځي پر یو خط جوړ چې دشمن ما جنگ شروع نکړي دا پروګرام چې کله برابر شو نو دلته ذل قصي علاقه چې بن زبيان په دې کې وشیدل هغه په مدینه منوره باندې حمله وکړه دار الخلافه باندې ابو بکر چې افسر د خپل مجاهدین را برابر کړو جنگ شروع شو خو کله چې قصا الاخره ورسېدو یا د قشن ذل خشبله التا تر اغیزه پوری د ابو بکر چې قواو دشمن لماته ورکړه ابو بکر چې خپل په جنگ کې دی چې وې زغلول نو دي ذل خشب الاخره ذل قصا الاخره سره هغه نور واستوال ودرولي وو د تایید لپاره غرونه کې خطلی وو دوی دا ګډي څو ورته شي وي د شګونه ډکړي وي په پړو باندې تړلي وو وی ویل چې موږ به د ابوبکر سره جنگ کوو خو کدي زره خطر ورسېدو تاسو به د پاسه د ګډي روغ ورسوي
دا شی ورته ویل شي پیژنې خو دا ان شاء الله کنه ګوډه شي ودا شروع ورځي وچه دادا اوخ دې هیڅ نه یریږي لیکن د دې ګوډه نه یریږي چې کله دوی دې ګوډه کې خاورې چولې وي اعلان دی روغ ورځول هغه تړلې مونږ څه خوځول لا خوځول نشي ناشنا تکتیک وکړو د ابوبکر صاحب مجاهدین شکر لا ورسید په وکانو سواره و خو چې دا حالات ول دنیا یو دم داغه د وکان وتریدل او ټول مدینه منوره باندې نه واته دی خلکو له ابوبکر لمنډه ورکړه د دوړه قوی سره یو ځای شوی دوی خپل چې غزاړه ملګری ونی ویری ابوبکر رضی الله عنه دومره تکړه بهادر قومندانو مدینه منوره کې مجاهدین به پیراپوند کړه ورته حرکت دي دوی سره جنگ کو او بیرته رااله چې کله دې سره رااله جنگ چې کله شروع شو نو په دې ډګر باندې وسه کاغوی دا ګمان نه کوي چې دا به دوباره زموږ پسې راځي ابوبکر چې خپل بری جګړه کې واقع دي دومره سخت جګړه وکړه دومره چې دشمن له سخت و نور واړو او ډیر غنیمتونه ورنونیول او په دې مقام کې مقرن په نامه یو سړیو دغه و زامن وو وړه د ابوبکر شپ سرګوفانو عبد الله ابن مقرن نعمان ابن مقرن سويب ابن مقرن دا تشکیلات چې کله ورته برابر کړ د دشمن سره په دې کې جګړه وشوه ایست هغه خلک لاړ و تختیدل غنیمتونه تی ونی ولا ذل خشب یا ذل قصا علاقه دې معسكر جوړ کړ د اسامه رضی الله عنه کرم به دې سره راغلی ابوبکر شه په دې وخت کې ول جنډې جوړ کړې ایو جنډې خالد بن ولید دا ورکړه ویته بلار چې د بنی امیہ او د بنو اسد خور چې کوم ځکه طلحه الاسدی پیدا شوی د نبوت دعوی کړي خالد بن ولید هغه انسان دی چې د رسول الله سیف الله ویلي کله چې ایمان راوړ ابن الاستيعاب کې ابن عبد البر لیکلي دي نبی صلی الله علیه وسلم د مکی والا لوی دی مدینه والا ملګرو لا چې زیر حاصل کې مکینن خپل زیګر تاسو لا درکې نبی صلی الله علیه وسلم خو راغی د پټګي وران کړي او توري تیکی کې بند کړي وی ویل یا رسول الله دا درواله ما پرې تور باندې ډېر کارونه کړی دي نبی صلی الله علیه وسلم ورته پټګي برابر کړي او توري مرته جوړ کړ ورته ویل خالدا په دې باندې بوز اسلام لپاره کار کوي او یقیني چې اسلام لپاره به سخت کاروایی نه کړی دي ورسه ان شاء الله د شریعت به مستقل بیانو چې خالد بن ولید څوک دی او د اسلام کې څنګه جنرال توپ د کړي دي او کوم حیثیت داسې لري کله چې وفات کیږي سل غزاګانو کې د برخه سوا یو سل شل زیاده لګیدل وي ادریس و زیاده لګیدل حتی په دې خاص اندام هم لګیدل او چې جړلې کله چې وفات کیږي جړلې چا ورته ولې جاړي وینن دوه غونډه غونډه کې کوم د خپل ځای کې کاش په یو معرکه کې د دشمن سره سخت مقاومت کړي وي او غوی وجلی وي او اخر زم ټوک ټوک کړي وي قیامت کې د الله په وړاندې زما دا ټوک ټوک بدن را جمع شوی د الله مخله ولاړ وي خلکو ته تسلی ورکړه ورته وی خالد ته سیف الله د الله تور سوق ماته ولې چې کله وفات شو خلکو جړا شروع کړه عمر ابن الخطاب لچ ویل خالد بن ولید وفات شو هغه ولاړو ایستکینو سسترګو نډيري وخ کلاړي وی خالد هغه انسان چې باغه باندې جړا وشي او مگر غریوانونه ونشلوي او د مخونه ونه نو خالد بن ولید ویل دي و مړی دي شي ورکه دي شي هغه سترګې چې مزدری د وجنه معرکې نه ورزي زه خو سل غزاګان لور علم په دینت باندې شهید شم خو چې الله نه شهید ولم دلته بیرته ژوند دی عالم دلوي تبال تلار شي اکرمه بن ابي جهل لوي چې تبر امامي خو لاړ شي عمرو بن شرحبيل لوي تبم دي اکرمه تایید لور شي خالد بن ولید لوي چې تبه به اکرمه تایید لرا شي کله دي هغه طلحه الاسدي وجلو او خالد بن العاص لوي تبه شام لار شي علي الحضرمي لوي تبه بحرين لار شي عرفتهم تشکیل کې به طرف باندې د دین ورشي عجيبه خطبه ویلي د الله حمد ویلي پر رسول الله باندې درودونه ویلي د مجاهدونو فضایل بیان کړه او په الله باندې توکل خبره بیان کړه د ابوبکر خو خطیب مو ناشنا خطیب او به ویل تاسو دا غیات نه معلوم چې کله به تاسو کې ایمان او د قشن کې استعمالونه الله به تاسو په دې ځمکه باندې طاقت درکې او تاسو له حق دین قوت والا کې قوي به کې چې کوم الله تاسو له غوړه کړی چې هغه دین د اسلام دی نو مجاهد چې کله جنگيږي هغه په دینت باندې جنگيږي چې زه په دې ملک باندې د قران او سنت قانون راولم به حنفیت ته ک شافعیت ته ک مالکیت ته ک حنبلیت ته ک ظاهریت ته دا بخپل د قران او سنت د سور لانی به راځي یو مسله ده هغه چې په دیو په کې نشه په بل کې ګوره چې پاغي کې نه په بل کې ګوره خدای اول نه د مجاهد سړي نظر دی چې زه په دې ځکه جنگيږم د خپل وینې ته یو ما د بل وینې ته یو مسد د کم قانون د پاره چې غیله ویل شي قران او سنت دغه تشبیه د علماو کړی ده دی ورته ویلي خالد رضی الله شکل تشکیل کې ملګری ورکړه په لاس باندې د بني اسد خاله چې الته طلحه الاسدي او طلحه الاسدي د رسول الله لیدلو د رسول الله په وخت کې دا پیدا شوی د نبوت داوی دم کړی وي زرار ابن اشحل په نامه باندې یو صحابي رسول الله ور تشکیل کې خو کله چې د محمد رسول الله د مرز وفات مسله شروع شو اقم ملګری بیرته راغی دلته پاتش وعين ابن حسن په دې کې طلحه الاسدي ملګری دی وی ویلې و مخکې خو رسول الله ژوند دی وځکه موږ دغه قانون منلو وځي دی وکانو د پلار خبره موږ څنګه ومنو ابو بکر لبي دی وکانو پلار ویلې وځي دی وکانو د پلار خبره موږ ومنو
قومنده چې کله ورکړو چې بس ورشه عدی ابن حاتم په دې ځکه ونه دلته ویلي ابو بکر صاحب له جزاء ول د خپل قوم له دعوت ورکوم زما ور باندې شفقت راځي قوم له ویل چې ای ظالمانو حق نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی دا طلحه الاسدی دروغجن دی دا غلط دی او د شو قواب خالد ابن ولید را روان کړی دي قسم په الله چې د غاک متون کې جواب تاسو درکې را جدا شي تی قوم را جدا شو د طلحه الاسدی خو کې کوم ملګری د ولاړو غولم دعوت ورکې تقریبا زر کسان ون را جدا کړ زر د جنگ تشکیل چې کله شروع شو مالک ابن نویرا دا مرغه د طلحه الاسدی خو اله اول سجاح التمیمی او زنانه وا دوی سره ټوپ خپل ما بین کې راجم شو جنگ شروع شو وعین ابن حسن ویلی دی طلحه الاسدی لا ورته ویل اشنا جنگ دی سخت دی کنه ته پیغمبر مال وحی کیږي څنګه صورت حال دی د په ځامن صدره چولې په خیمه کې ناس ولته وښو کړو په لکه زما سره خوا کې وای و مال وحی کیږي لګ انتظار کوي به په سراغ وی چې جنگ خډیر سخت شو خلک ټول مړ شو و مال وحی کیږي لګ انتظار کوي کنه به ورته ویل اخر ورته ویل د وحی نتیجه دا جوړه شو چې په تقدیر به موږ تاسو ایمان لرو وی چې کوم شی تقدیر کې لیکلي هغه وښ پیږي کوم ماتي وکاغوي هغه ورته الله دې برباد تباہ برباد کا تا ټول خلک غرق پر کړ دې تقدیر باندې خو مخکې موږ دا مسله راغلی و چې تقدیر کې باغ کیږي کوم شی به موږ سره کیږي هغه په تقدیر کې لیکل شي وي خپل کسان لوي را جدا شي وردا به طلحه الاسد لم الله توفیق د ایمان ورکی او عین ابن حسن لم چې کله د مدینه منورې لړای خلک ورته وي تا خو مخکې ایمان راوړې ولې ته مرتد شوې وې ما مخکې ایمان نو راوړې اوس مې ایمان راوړ دلیل په دې چې سړی مخکې مرتد وي او ایمان راوړ دا اوس موږ تاسو به ورور شو ځکه مسلمان شو که په ارتداد کې لاړو دا به ایمان دی او د صحابیت په دې باندې خراب شوی نه دی او د قشندل به پیغورم پکار نه دی رسول الله فرمایي دی چپ طرف په میدان د حشر کې د چپ طرف له خلک روانو نو ما ویل چې صحابي زما ملګری و ما لوي چې انك لا تدري ما احدث بعدك يا رسول الله ته نه پوهیږي چې ستاسو وفات نور شه دي خلکو کم کارونه کړی دي هغه دغه خلکو له اشاره و عین ابن حسن طلحه الاسدی اسود عنسی مسلمه الكذاب سجاح التمیمیه او بلته دا معلومه شو چې کله انسان په اعتبار د عمل سره کمزوري شي اذا بګور اخر خاتمه به یې خرابي د اخر خاتمه لپاره رب العالمین او آیات کې ویلي د الله سره مینا هغه په قران باندې راځي او د قشان په منځ باندې راځي په ذکر باندې راځي د الله په نومونو باندې راځي الله له وخت ورکول باندې راځي د الله د اولیاء سره په ناس باندې راځي د رسول الله په تابعداري باندې راځي د خلکو د پاره د الله سره ورانه په جوړه باندې راځي هغه کارونه کوي چې مخکې ته يحب د امانت له حس کو د وادي پابندي او دروغ نه ځان ساته د مؤمن په مقابل کې چې کوم سړی نرمي کوي د خاتمه به الله په ایمان تیر کی د کافر په مقابل کې چې کله انسان سختی کوي jihad کوي فی سبیل الله د دین په باره کې د چانه یریږي نه ظاهر او باطن برابرې د رسول الله تابعداري کوي وسطیت نه کار اخلي کیسه اخلاق اخلاص قران سره تعلق ساتي د سلف صالحین واقعات ګوري قران او سنت په عمل کې راولي د الله نو دعاګانې غواړي ذکر در رب العالمین کوي یو صحیح لار ځان انتخابي خپل ځان په قران او سنت باندې تربيت ور کوي اعتماد پر خپل لار باندې کوي او د سی بوي چې مستقبل د اسلام لپاره دی د دشمن په هاهو باندې دوک کیږي نه د الله په انعامات دنیوي او اخروی باندې سوچ کوي د یونیک سړي خاله ورزي نو بعد دغه نو ورسته وی طلحه الاسدی او عین ابن حسن ودا په اسلام باندې مشرف شو او ابو بکر صاحب خالد ابن ولید له خبره وکړه چې طلحه الاسدی چرته سر مشاور کړي لیکن امیر مقرر مکه وی ولی وی وجه دار چې د شړې د امیر د مقرر کې کېدې شه بده کې نور رانه راشي روان چرشنبه ورځ ان شاء الله به دا بیان کو چې جهادونه د ابو بکر صاحب د مرتدینو په مقابل کې څنګه وشو په کوم کیفیت باندې هغه به ان شاء الله به باقي ورځ باندې بیان کو رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین